السلام علیکم. امید لرم چې ټول بخیر. که چیرې تاسو په کاین ماسټر کې په پښتو کې لیکل کول غواړئ یا داسې چې کوم دی یو شارټ کلیپ جوړول غواړئ په کاین ماسټر کې لکه د ادبګانو وغیره د دې شیزونو په کاین ماسټر کې به تاسو په پښتو کې لیکل څنګه کوئ. ټولو نه اول خو دا چې تاسو سره په موبایل کې کاین ماسټر موجود وي. ټیک ده، لکه دا ما سره ډاونلوډډ پروت دی. دا به اوپن کې ټیک شو، کاین ماسټر اوپن شو. اوس دا یو چې کوم فریم دی دا د یوټیوب دپاره دی، دا د ټیک ټاک دپاره دی، او دا چې کوم دی دا جرنل ویډیو دپاره دی. نو مونږه دا یو سلیکټ کړو یوټیوب باندې. ټیک ده، اوس د تاسو مطلب پښتو لیکل غواړئ نو د ټول نه پهله به چې کوم دی لیټ سپوز ما دا یو سلیکټ کړو. ټیک شوه. اوس به د دې لکه زوم کې ټیک ده، زوم کولو نه بعد به د دې دا ډیوریشن لوی کې لیټ سپوز مونږ یو ویډیو جوړو د 1 منټ لپاره. ټیک ده، دا 1 منټ شو. ټیک شوه. اوس به چې کوم دی دا لیر چې کوم دی دا یو آپشن به ووهئ، دلته دا ټیکسټ به سلیکټ کړئ. لکه د پښتو لیکلو نه لومبنۍ دا خبره یاد وساتئ چې تاسو سره موبایل کې چې کوم دی د پښتو لینګویج په کیبورډ کې ډاونلوډډ پروت دي. لکه ما ډاونلوډ کړی دی، ګورئ په دې به دا وګورئ اردو، پښتو. ټیک ده، پښتو به سلیکټ کړئ. کیبورډ به څه ته چینج شي؟ پښتو ته به چینج شي. اوس زه لیکمه مثال په طور غني خان بابا. دا ګورئ غني خان بابا. اوس د دې کلر چینج کول غواړئ، دا به ووهئ دلته کلر به چینج شي، بلیک کلر. دا اوس چې د دې دا کوم د شیډو ده دا تاسو ختمول غواړئ، دا شیډو به ورته ختم کړئ. ټیک ده، د دې آپشن. اوس که چیرې د دې دا فونټ تاسو چینج کوئ نو فونټ ته ګورئ. دې ځای کې دا به اول د کاین ماسټر کې ډاونلوډ کوئ د سټور نه. عربیک به سلیکټ کړو. دا اوس چې کوم دی د پښتو دا فونټس دي. ټیک ده، لیټ سپوز مونږ دا امیري بورډ سلیکټ کړو. دا اوس پښتو کې لیکل شو. د دې نه علاوه یو بل فونټ دی ما سره دا ټیک شوه. داسې دا لیکل دي. دا اوس مونږ 1 منټ دې ته سر ته ورسو. ټیک شولو. دا یو نو د پښتو لیکل څنګه کېږي هم په دې طریقه. ټیک ده، پښتو لکه مونږ لیکو مثال په طور باندې چې مقبره د مړو ډکه ترېنه ښه ده. ټیک ده، دا مو لیکل. اوس به مونږ دې ته فونټ چینج کړو. دا امیر اسلانټډ دا مو سلیکټ کړو. اوس به ورته کلر چینج کړو. ټیک ده، لږ وي زوم کړو او شیډو به ورته بند کړو. نو په دې طریقه چې کوم دی تاسو په خپل کاین ماسټر کې د پښتو لیکل کولی شئ چې پښتو به څنګه لیکئ. ټیک شوله. که چیرې تاسو په چینل باندې نوي یئ نو چینل سبسکرایب کړئ چې مزید داسې کمې انفارمیټیو ویډیو وي چې هغه تاسو